پر اشرف غني او پخواني نظام د حکمتیار تازه تورونه. حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته ویلي بهرنیانو د ارګ په ګډون ګڼې کلیساوې جوړې کړې وې. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې ویل کېږي تازه د پاکستان له پټ سفر څخه بیرته کابل ته ګرځېدلی، په یوه وروستۍ وینا کې یې پارونکې ادعاوې کړي. نوموړي د تېرې جمعې په ورځ د خپل کابل استوګنځي په جومات کې له څه مودې ځنډ وروسته څرګند او د جمعې ورځې لمونځ له خپلو پلویانو سره په ګډه ادا کړی. د ښاغلي حکمتیار د جمعې ورځې د وعظ یوه کاپي تاند ویبپاڼې ترلاسه کړې ده. هغه په دغه وینا کې ادعا کړې چې بهرنیانو په افغانستان کې د 20 کلن پوځي او سیاسي حضور پر مهال په افغانستان کې ګڼې کلیساوې جوړې کړې وې. د هغه په وینا دا کلیساګانې د ارګ په شاوخوا د افغانستان په نورو برخو او ان خپل ارګ ماڼۍ کې جوړې شوې وې. د په وینا اروپایي هیوادونو چې اوس یې سلګونه زره افغانانو ته پناه ورکول منلي، مخکې ګڼ افغانان له خپلې خاورې ویستل، خو اوس یې د دې لپاره پناه ورکول ورته منلي چې د افغانستان په راتلونکو جنگي پروژو کې ګټه ورڅخه واخلي. هغه دغه جنگي پروژې نه دي واضح کړي، خو ټینګار لري چې بیا به هم بهرنیان په افغانستان کې ماتې وخوري. ګلبدین حکمتیار دا ادعا هم کړې چې د سویډن په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتونکو افغانانو اسلام پرېښی او په همدې شرط ورته پناه ورکول شوې ده. هغه په عین حال کې دا رد نه کړه چې له هیواده وتونکي کسان مجبوره او له ګواښونو سره مخامخ نه دي. په ارګ او د افغانستان په نورو برخو کې د کلیساګانو د جوړېدو ادعا له څو کلونو راهیسې مطرح ده. دغه ادعا مخکې حکمتیار نه وه کړې، خو طالبانو او د جمهوري نظام نورو ځینو مخالفینو مطرح کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ولسمشر غني په مشرۍ له پرځول شوي جمهوري نظام سره د ښاغلي حکمتیار د سولې د توافق یو اساسي شرط له هغه څخه په ارګ کې په لوړ پروتوکول هرکلی و چې ترسره هم شو. د سولې په دغه هوکړلیک کې د افغانستان تیر نظام د اسلامي جمهوریت په نوم یاد شوی او حکمتیار یې هم پر صراحت د اسلامي توپ دفاع کوله. له نوموړي نظام سره د سولې له توافق وروسته د حکمتیار یو زوم او نږدې سیاسي ملګري په ارګ کې د ولسمشر غني سلاکار، یو بل زوم او نږدې سیاسي ملګری غیرت بهیر، د مشرانو جرګې انتصابي غړي او یو شمېر نور نږدې کسان په ځینو نورو دندو ټاکل شوي وو. خپل ښاغلي حکمتیار ته د سولې د توافق په اساس مخکینی ولسمشر اشرف غني د حکومت له بودیجې هر کال سلګونه میلیونه افغانۍ د کور او دفتر د کرایې، د 300 ګاردانو د معاشونو او نورو لګښتونو په نوم ورکولې. د طالبانو له واکمنېدو سره هغوی په ارګ او د افغانستان په نورو برخو کې د کلیساګانو د جوړېدو د ادعاو یو سند هم نه دی خپور کړی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کوم حکومت دومره جماعتونه نه دي جوړ کړي لکه د په دوره کې چې جوړ شوي وه. ګڼو دیني عالمانو هم د ولسمشر محمد اشرف غني دغه خبره تایید کړې وه. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.